پاکستان ته د ملا یعقوب او عباس ستانکزي اخطار وایي زموږ د ډرولو او بدنامۍ کوښښ مه کوئ. دا چې نورې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. عباس ستانکزي پاکستان ته په اشاره وویل هغه هیوادونه چې د سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي د خپلو خلکو د پام اړولو لپاره د پړه پر افغانستان اچوي. بلخوا ملا یعقوب ویلي څوک د خپلو امنیتي ناکامیو او بې کفایتیو پړه پر موږ نه اچوي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي چې څوک د پخپله خاوره کې د امنیتیو پیښو په مخنیوي کې د ناکامۍ او د په خبره د خپلو بې کفایتیو پړه پر افغانانو او طالبانو پر حکومت نه اچوي. مجاهد که څه هم نیغ په نیغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو کې د پاکستان بېلابېلو ملکي او پوځي چارواکو دغه هیواد کې د بریدونو او امنیتي پیښو د پړې ګوته افغانستان ته نیولې. پاکستاني چارواکي تور پورې کوي چې دغه بریدونه افغانستان کې پلانېږي او دا چې بریدګر هم له افغانستانه وراوړي. هغه ویل موږ هیچا سره دښمني نه غواړو، د هیچا د امنیت خرابولو ته تږي نه یو، خو دوی هم باید خپل مسؤلیت وپېژني او نور افغانان تور نه کړي. ښاغلي مجاهد په ورته وخت کې دا غوښتنه او یادونه هم وکړه چې نور هیوادونه دې هم د دوی خلاف څوک جګړې ته نه هڅوي. هغه ویل که څوک زموږ پر خلاف زموږ مخالفین روزي دا ذهنیت ورکوي چې ولاړ شه افغانستان ته امنیت خراب کړه. په یوه او بله نامه د افغانستان بعضې په کم اندازه غولېدلي کسان پیچکاري کوي، منظم کوي او زموږ پر خلاف منسجم کوي. دوی باید پوه شي چې پر دې هر څه موږ پوهیږو، غافل نه یو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.